ميم تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك أغت نازل سوي تعتل طرف دربنا حق دا ولكن أكثر الناس لا يؤمنون أكثر دخلكو إيمان لريبي طالبانو دلتا علامه شهاب الدین علوسی رحمه الله و خبره کړي وی دی آیات نه بعض علما استدلال کوي په دې استدلال کوي چې قیاس حجت او دلیل نه ده یعنی قیاس چې دا حجت او دلیل نه ده نو هغوی داسې وایي چې دا خو ما انزل الله ده والذي انزل الیک من ربک الحق هغه چې تان ته د رب طرف نه نازل سوی دا حق ده ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون دی نو قیاس ما انزل الله نه ده نو چې نسو هیڅ دلیل نه ده روح المانی جواب کړی قیاس چې دا ما انزل الله ده ځکه د مقیس علیه کې کوم حکم چې وي هغه الله نازل کړی ده هماغه علت چې په مقیس کې پیدا سو نو د امغه علت په وجه باندې حکم لمقیس علیه نه مقیس ته راغی او دام قرآن ویلي فاعتبروا یا اولی الابصار نو قیاس حجت ده الله الذي رفع السماوات الله چې دا هغه ذات ده چې پورته کړي دي اسمانونه بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش بے قصد کڑے دارشتا وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلهم بلقاء ربهم يوقنون الله الذي الله غزات چی پیدا کڑے پورتا کڑے دا اسمان بغیر عمدنا ترونها چې تاسې وینئ طالبانو دلته دوه خبرې دي دغه شین چې موږ ته ښکاري اسمان ده او که بل شی همدغه اسمان ده او که اسمان موږ ته نه معلومیږي په دې کې دوه خبرې دي طالبانو علما د علم فلک علما وی اصل کې قانون و عادت دا ده چې کته د مونږه دا مځکه چې دا رڼا ده او نور ده پورته فضا تیاره ده کله چې د مونږ سترګې نفوذ وکړي په رڼا کې په نورونو رڼاو کې نفوذ وکړي اخر داسې حالت ته ورسیږي چې نور د مونږ سترګې نفوذ او رڼا ادراک نه کوي پورته تیاره ده پې هغه رنګ مونږ ته منعکس شین ښکاریږي دغه شین رنګ چې ده دا دوی وی علما د علم فلک دا اسمان نه ده دا د اسمان ذاتی رنګ نه ده دا شین کیدای سي د اسمان رنګ بل رقم تی مونږ ته پته نشته ده خو پورته فضا تیاره ده نو چې تیاره سوله د مونږ د مځکه رڼا سوه مونږ چې پورته ورګورو سترګې مو زی دومره اندازه پورې مزل کوي چې نور تیاره راځي سترګې مو ادراک نه کوي بیرته مونږ ته انعکاس د چا راځي د شینوالي راځي دا شینوالی د اسمان رنګ نه ده دا د علما د علم فلک رایه ده د یوه ډېره ښه خبر کوي خبرې ته تاسې غوږ ونیسئ طالبانو اصل کې علما په دې بحث کوي دا مخه چې د څه شي نیسي رنګ نیسي رنګونه طالبانو څوک نیسي که دغه طالب د کالیو رنګ نه درلودلی د ده کالی که اغوستی وی بدن یې ترې ښکارېد خو د ده بدن چې نه ښکارېږي مانع څه شی د طالبانو رنګ دا یوه ډېره علمي مسله ده ټوله نه کوم ځکه نن ډېرې زیاتې خبرې دي طالبانو او ورختام یی طالبانو مسئله داسې ده رنګ څه ده رنګ مانع ده
که دا رنګ نه وای دا سپین او د دیوال رنګ نه وای او د خښتې رنګ نه وای له دې دیوال نه به ایخوا ته څوک ښکارېده مانع څوک ده شیشه څه ده رنګ لري شیشه نه ایخوا ته سړی تیر ښکاري که نه رنګ یې که نو مانع څوک ده رنګ د طالبانو اوس ته یو سور رنګ راواخله خو داسې سور رنګ راواخله چې شفاف وي ډیر تیز نه وي داسې یعنی دا شیشه څه د طالبانو دا سره رنګ باندې رنګ کا خو شفافه چې نه ایخوا ته جی تر ښکاره سي او ایخوا ته چې د شیشې هغه پټی شنه شفتله پکې وکړي یا غنم بیا چې ته ور وګورې تا ته څه رقم ښکاري نه نه چا ویلې تور آفرین توروالي نه لږ را دې خوا ته تقریبا تور ته ورنږدې ښکارېږي د شیشې ته کم رنګ ورکه سور رنګ شفاف باندې طرف ته اخضر یعنی هلته یو شین فرش واچوه یا مثلا شنې شفتلې ته ورګوره پټي ته هغه تا ته څه رقم ښکاري تور غوندې دلته د سور او د شنه په مابین کې یو رنګ را پیدا کیږي خالص تور نه ده طالبانو توروالي نه لږ را دې خواته ده سو که نه سو نو چې ته داسې پورته فضا ته ګورې پاس طرف نه تیاره ده دې طرف نه و رڼا د سترګې نور نفوذ نه کوي بیرته موږ ته رنګ منعکس کوي څوک د شفتلې رنګ څه رقم ته و اصل کې موږ ته ښکاري څه رقم ته توربخونی غوندې نو دا د لمر د اسمان ریښتونی رنګ نه ده دغه دا شینوالی دا د علماو د علم فلک رایه ده او علامه شهاب الدین آلوسی رحمه الله وی چې بعضې احادیثو کې خو داسې راغلي دي چې همدا شینوالی د رنګ ښیي ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء یا بعضې نورو احادیثو نه معلومیږي دی وی علما د علم اثر یعنی د حدیث علما وی چې دا شینوالی د اسمان رنګ ده نو تحقیق ډیر کړی ده د علماو د علم فلک خبرې هم کړې او د علماو د علم حدیث خبرې هم کړې اخري خبر دې ته راوستلې طالبانو چې که چیرته د احادیث صحیح سي نو بیا دا د اسمان رنګ ده که احادیث صحیح نه سي بیا د علماو د علم فلک خبر هم ډېره خوندوره ده طالبانو یا د احادیثو کې دې ته د شینوالي خو اوس خو شین ښکاري د دې په خاطر ورته ویل سوی کنی کومه خبر چې علما د علم فلک کوي دا هم ډېره خوندوره علمي خبر ده طالبانو چې دا د اسمان ریښتونی څوک نه ده پورته فضا ده او ډېره غټه فضا ده توره تیاره ده نو دلته رڼا ده دا څوک ښکارېږي بیا د شپې څه رقم ته ښکاري موږ ته اسمان تور ښکارېږي که نه بیا شین موږ ته نه ښکارېږي د ورځې شین ښکارېږي نو خو که نو طالبانو دا یو ښه علمي بحث ده یو ورځ یو ملا سره ناست ومه ما ته ویلي وي د پلانکي مجاهد پلار ته وی ورغلی یم زوی مجاهد و شهید سوی وي زه ورغلی یم ورسره کېناستم پلار یې وی معلم و کافر غوندې ویل ولې کافر ویلي چې د اسمان رنګ چې ده دا شین دا د اسمان رنګ نه ده دا داسې خبر دی میل دا خو د موږ کتابونو کې شته که نه نه ملا صاحب ولې ورته د کفر خبره کوي علت دا ده چې موږ چا رانیولي یو ناعلمۍ د بې علمۍ په بحر کې غوپې وهو ځکه دا کفر خو د بې علمۍ نه راځي تاسې تر اوسه د ما نه د چا د کفر خبره اورېدلې چې ترجمه مو شروع کړې او چې طالبانو علم یې دومره کوي بس بیا د کفر ټاپې ډېرې جب کې لري او د وابیتو د دې ټاپې ټولې جب کې اچولي نو الله مو د کفر له ټاپو نه وساته هو الذي مد البحر الله هغه ذات چې اوږده کړې د مځکه وجعل فيها رواسي روح المانی زه به لنډ لنډې خبرې نن کوم طالبانو روح المانی وایي مځکه کره ده مځکه څوک ده کره ده بعضې علما وایي که مځکه کره وایي نو هلته الله وایي مد ده اوږده کړې ده
سړي قرآن سره ټکار کې د روح الماني وي مازغه دې خراب دي. دومره غټه کوره ده، دومره غټه کوره ده چې سره له کوروالي بیا څوک هم سته پکې، امتداد هم سته پکې. بلکل دا ثابته د طالبانو چې مځکه کوره ده، چې ګورئ ځان نه خوپاشان جوړ نه کوي. نن عصر کې د مځکې د کورویت نه ناپیین نه سي. همدغه نن سبق کې طالبانو د اسلامي امت لوی محسن، کاش کې علما د ده په نقش قدم تللي وي. علامه امام فخر الدین الرازي رحمه الله هغه په خپل کتاب کې تفسیر امام رازي تفسیر الکبیر کې هلته په دې بحث کړی چې مځکه کوره ده. د مځکې د کورویت لپاره علما ډېر دلایل ذکر کوي. یو ورځ ما ته ملا ویلي وي زه یې نه منم، مې ویده څه چې نه مني مه یې منه. دا اوس طالبانو خلک روزي پوښتنه کوي. دنیا کې داسې مملکتونه دا اوس ته طالبانو چې هلته شپه ده، داسې مملکتونه دي چې هلته ورځ ده، داسې مملکتونه دي چې د شفق قصه خو مې درته کړې وه که نه، ناظورة الحق. نو طالبانو ځان نه به خو دنیا ته خلک وختل، نن پته ورته لګېږي د مځکې د کورویت هغه ورته معلومیږي. ما مخکې درته ویلي ول دا هغه سپوږمۍ څه ده چې ما مخکې درته یو ورځ دوربین کې کتل، دا غټ دوربین کې هم دوی دپاره جوړ، دا سپوږمۍ داسې تاویږي طالبانو، داسې موږ ته سترګو کې داسې ښکارېږي چې بس ټیکلی غوندې ګرده ډوډۍ غوندې راوختله، داسې نه ده، داسې دواړه حرکته کوي، سم ښکاري بالمشاهده. هم انتقالي حرکت کوي، هم داسې لکه توپ داسې تاویږي. هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. پدې کې دلائل د قدرت الله دي ویده ملایانو ته نه، بلکې هغه چاته لقوم یتفکرون. اوس طالبانو دلته دوه خبرې واورئ. دیدم قربان سم روح الماني طالبانو خو بیا هم نه د ملامت ځه. دی طالبانو وایي د ټول عالم مرکز څوک ده؟ د ټول عالم مرکز دا د پخوانیو ساینسدانانو خبره وه چې موږ یې میبزي کې وایو، هغه خبر ده. زه طالبانو روح الماني سره مې دا خبرې نه دي موافق، دی میبزي راته وایي. میبزي کې یوه مزخرفه خبر دا د طالبانو د مرکز د عالم څوک ده؟ دې نه وایي فلک داسې چارپیر ده. ښه چې فلک ترنه چارپیر ده نو ولې یو طرف و بل طرف ته نه ځي؟ یا وری به د دوی دا خبره وکړو بیا به وایي د میبزي په خبره نه پوهېږي، داسې نه ده. دوی وایي دا مځکه د فلک داسې له مځکې نه چارپیر ده، ټولو خواو ته تر احاطه یې ترې کړي، دی په منځ کې دا کوره او د فلک یو طرف سره هم نه لګېږي، مساوي دي طرفونه یې ورته. ښه دا څنګه؟ نو د یو علت دا وي لکه مغناطیس و اهندربات یې ودروي. تاسې چې کله تاریخ د عبدالجبار عتبي ګورئ د محمود ابن سبکتګین الغزنوي په اړه باندې، چې کله د سمونات د بوت د ړنګولو ته ورغی، هلته یو بوت په هوا درولی و، هغه چې دوی هر څه پې کول دا څه بزرګ بوت ته. بې طالبانو یې ورته ویلې زه پاس ورخېزم، پاس یې یوه تیږه داسې وښوروله، بوت کوږ سو، بله چې وښوروله بوت کته راوغورځېده. مغناطیس و اهندربا باندې داسې علمي ترتیب جوړ کړی و چې یو طرف و بل طرف ته لاړه نه سي که نه. دا یو طالبانو. نو څوک وی چې دا د جاذبې قوې هغې د خدا بیا علما نه مني، وی که دغسې وایي یعنی دا جاذبیت نیولې ده. لکه ګوره کوره د دې جومات په منځ کې داسې ولاړه ده، داسې هم نه ځي دا طرف یې نه پرېږدي، داسې نه ځي دا طرف یې نه پرېږدي، پورته او کته هر طرف د مغناطیسي جذبه ورته برابره سوې. خو دا رایه امام شهاب الدین آلوسی رحمه الله رد کړې، تنه ده نه ده رد کړې طالبانو، د نورو علماو نه نقل کړی ده. که دا خبره صحیح وای، دا خبره صحیح وای طالبانو، بیا چې موږ لوټه پورته واچوو طالبانو، هغه باید پورته لاړه سي، ځکه هغه طرف یې ځان ته کشکاږي که نه، یعنې پورته باید لاړه سي. یوه خبر. او یا علما وی چې د جاذبیت مسله نه ده، که خاوره راواخلې خاوره په یو هغه کې واچوي څه ورته یو تش کې،
او دا تش ته تیز داسې حرکت ورکې که نه مثلا داسې یو بوتل راواخله خاوره پکې واچو غوټه غوندې خاوره تیزې تاووه نو دا خاوره طالبانو په هغه نه لګېږي په بوتل نه لګېږي په منځ کې تاویږي او هغه اجزا یې هم نه سره بیلیږي تاسې په خبر پوهېږئ که نه پوهېږئ نو څوک وایي داسې دا مزخرفې خبرې دي طالبانو دا نورې خبرې دوه صحیح دي چې دا قیاس کوي خو دا چې مرکز دا صحیح نه ده طالبان اوس عصر کې علما وایي د ټولې دنیا مرکز چاته پته نشته د مونږ د لمریزې دنیا مرکز لمر ده سیارې ته تاویږي او سپوږمۍ د چا نه تاویږي د سیارو نه تاویږي داسې دغه د مونږ سیارو کې داسې سیارې شته چې 14 سپوږمۍ لري 14 دانې سپوږمۍ لري اوس طالبانو تاسې دې ته غوږ ونیسئ الله وی وجعل فیها رواسي ډېرې نه اوږدوم طالبانو کنې دومره خوندورې خبرې دي نن که نه ټولې غر څنګه پیدا سوی طالبانو یو خو الله وی غرونه الله عز وجل راوړل دا قرآن وی طالبانو غرونه راوړل په مځکه یې کېښودل خو طالبانو یو ټکي تم ټول عمر هغه اوسېږه کله کله ملیان وی بس راوړل دي تا کار نسته پکې نه الله چې شی راوړي طالبانو اسباب دنیا ده بې سببه شی نه راوړي الله ښځې بچی وزېږه لکه مې که لالو لکه مې که واده یې کړی نه لکه مې که بس راوړ بزرګي ده ما کوه داسې اسباب دنیا ده که نه زه دلته ناست وم دی ویلې ښه څنګه چل سو چې ناست ولي بس خپله ډوډۍ راننوتله روانه وه او د ما خولې ته راغله روزه مې پرې ماته کړه دا اسباب دنیا ده دا که نه طالبان زه منم چې طالبانو خارق العادت کارونه کله کېږي زه د دې انکار نه کوم خو د الله عادت دا د طالبانو اسبابو نه کار اخلي غرونه څنګه مځکه کې پیدا سول نو طالبانو امام رازي یو کتاب جوړ کړی المباحث المشرقیه په نامه باندې ما سره نشته طالبانو الله دې راته پیدا کړي د ده یو کتاب ده المطالب العالیه مکې مکرمې کې مې طالبان واخیست مکې مکرمې کې کتابخانې ته ورغلم څادر مې سر نه تاو کړي کتاب مې واخیست یو حاجي صاحب را سره تللی نو دوی خپل منځ کې غږېدل وی دا کتاب مونږ سره ډېر وخت تیر که په دې کتابخانه کې چا نه اخیست او داسې ورته ویلې زه لرې ولاړو ما مطالعه کوله نور کتابونه مې کتل وی د افغانان رجال دي که دا سخت کتاب د دوی واخیسته وی پیژندم چې افغانۍ ده نو دومره ښه کتاب د طالبانو 9 جلدونو کې د بل کتاب د امام رازي خو دا المباحث المشرقیه نه لرم الله به پیدا کی غر څنګه را پیدا سو دې کې دوه خبرې دي یو دا ده غر الله داسې پیدا کړ دا مځکه څه وه طالبانو مځکه دا ټول ورونه ول خاورې وې بیا دا خاوره په اوبو لمده سوله او بیا دا د مځکې ډېر حرارت چې لاندې ما درته ویلي اور ده هغه حرارتونو د وجې نه طالبانو غرونه تاسې ګورئ طالبانو داسې باندې وګورئ د غرو ته داسې وګورئ طالبانو لکه یو وخت کې چې دا د اور غونډۍ وي تاسې اوس کله کله اتش پیشانونه لیدلي هغه اتش پیشان اور چې ګل سي که نه دودونه ترخیږي داسې ښکارېږي دي که نه نو دا داسې وایي طالبانو دوی دا ډېرو سختو اورونو دا خټې او دا خاورې دا ټولې طالبانو مخکې خاورې ولې دا سخت اور د مځکې دا څوک وګرځول ځکه په مځکه کې نور پټرول ډیزل و هغه شیان چې اور اخلي هغې سره چې دا خاورم سي نو هغه ډېر تیز حرارت لري دی دا خاورې نه کنګل څوک جوړ کړل ډبرې جوړې کړلې دا ډبرې چې جوړې کړلې بیا دې کې دوه علت را پیدا سو دوه خبرې کوي یا په مځکه کې یوه لویه اتش پیشاني کائناتي پیښه منځته راغله چې دوی ورته علما د جیولوجستان کائناتي پیښه عبارت له دې نه بلي داسې یو غټ انفجار د مځکې په منځ کې وسو چې دا مځکه انفجار وکړه دا ساحو د مځکو انفجار وکړه چې انفجار یې وکړه نو دا غرونه خو غټې غټې تیږې وې دا یې داسې وارې کړلې دا یې چې وارې کړلې طالبانو
دلته منځ کې خاورې مې ټولې خو هغه نه و ګرځېدلی که نه نو دا غرونه یې وار کړل داسې نو چې وار یې کړل د اتش پیشاني کائناتي پیښې نو دا غرونه جګ جګ ودرېدل خو بیا هم دومره جګ نه ول لکه دا اوس چې دومره جګ دي بیا په دې مځکه په میلیونونو کاله تیر دي په دې باندې چې باران خاورې چې دي هغه کته راوړي یې کته شیلې کنی مخکې دومره غټې شیلې وې کته چې دا تش پیشاني پیښه وسوله طالبانو کته څوک ولې شیلې ولې بیخي تر حد نه ډېرې بیا بارانونه چې راتلله شیلې کرا ډکېدلې نو تاسې اوس رښتیا وایي طالبانو چې فکر وکړي غرونو ته نو صرف هغه ډبرې پاتې دي تیږي کال په کال باندې سیلابونه راوړي دا یوه علت ده چې دلته امام رازي رحمه الله وایي امام شهاب الدین آلوسی تر نه نقل کوي یوه خبر دویمه خبر دا د طالبانو داسې هم کېدلی سي چې ولې غرونه منځته راغلل نو علت خو یې دا ده چې هغه ډېر حرارت خاوره په چا بدله کړله په ډبره او تیږه باندې بدله کړه چې بدله یې کړه طالبانو دا دنیا مخکې ټوله اوبه وله مغموره بالماء وله بیا طالبانو چې دا ساحې وچې سولې نو کرا د بارانونه چې کېدل نو دا هغه مځکې چې وي بعضې ساحې کلک کمرونه جوړ سوي ول بعضې خاورې هغه نه ولې لکه مثلا تاسې فرض کوئ دا ځای اوس راواخلئ یا همدا جومات راواخلئ دلته چې هغه حرارت هغه تیږې څوک وګرځولې خاورې ډبرې وګرځولې نو چې بارانونه پې باندې کېدل نو کته مځکې بعضې ټیټې وې جګې و ټیټې پکې ولې نو هغه چې بارانونه کېدل نو د بارانونو هغه خاورې ترنه وړلې شیلو ته کته جیونو ته غرونه همداسې جګ پاتې سول دا دویم علت ده تاسې د ما په خبر پوه شولئ او یوه خبر دلته دا کوي چې ولې بیا په غرونو کې رګونه سته تاسې که فکر وکئ غرونو کې بعضې وخت رګ وي داسې یو رګ وي طالبانو که نه ټوله ډبره وي یو رګ د خاورې پکې نو دا د خاورې ډبره دا د خاورې رګ له کومه سو ولې چې دا ډبره څوک ګرځېدلې وله دا ټول غر چې خاوره وله او ټوله څوک ګرځېدلې وه ډبره ګرځېدلې ده دا یو رګ ولې ډبره نه ده ګرځېدلی نو دی څو علتونه وایي یو علت خو دا ده طالبانو کیدی سي په دې خاورو کې فرق وي بعضې داسې خاورې وي چې هغه په مقدار باندې ډبره ګرځېږي په معلوم مقدار بعضې داسې ډبرې وي چې هغه په معلوم مقدار باندې څوک نه ګرځېږي ډبره نه ګرځېږي نو کیدی سي د خاورو کې دا فرق وي یو دویم علت دا د طالبانو دا هم ډېره ښه خبر ده دی وایي داسې چل دې سوی وي وایي دا خټه څه د طالبانو نرمه خټه دا څوک کېدلی سي دا استطاعت و قوت د دې سته چې اور ډېر کې پسې دا لاسجه خټه څوک ګرځېږي تیږه باندې بدلیږي او کومه هغه څه وي څه ورته وایي کومه ډبره چې یو لږ پخه سوي وي خاوره تیږه ګرځېدلې وي هغه چې بیا ورته کېږدي نو هغه ریزیږي او هغه لاسجه خټه هغه په چا باندې بدلیږي خبر به پوی کوم دی وایي داسې مثال لري خټه راواخله بټۍ کې کېږده خټه نه خښته جوړه که بټۍ کې کېږده په چا بدلیږي په ډبره به خو همدا خښته چې ډېر اور تیز کې ډبره کېږي که تاسې فکر کړي بعضې خښتې چې بټیو ته ورغلي خښتې داسې زړه غوندې کړي وي که نه هغه چرکونجه یو شی کې راغلي هغه ډبره ګرځېدلې ده ګوره صحیح ده که نه خاوره وه که نه څوک وګرځېده ډبره وګرځېدله او که چېرته یوه خښته چې اوبو کې ډېر وخت پاتې سي او دا هغه خښته هم چېرته ویسې بټۍ ته ویسې دې نه څوک جوړېږي خاوره ریزېږي خاوره تر جوړېږي تاسې ما په خبر پوی نه سوله یا چې خټې نه خښته جوړه کې بټۍ کې کېږدې او یوه خښته پخه سوي اوبو کې ډیښي چې ډېر وخت یې اوبو کې تیر کړي اوس یې بېرته چاته راوړه بیا چې دم په بټۍ کې کېږدې یوې نه څوک جوړېږي دا بلې نه څوک جوړېږي
خاوره ترې جوړېږي. نو دی وایي امام فخر الدین رازي وي د غرونو کې چې کله رګ وي هغه خاورین رګ وي. علت دا ده چې دغه خاورین رګ پوخ سوی یو وخت کې د دې طبیعت دا و چې په یو بل مقدار اور باندې باید دا پوخ سي، دا پوخ سوی و نوره خاوره هغه نه وه پخه سوې. بل وخت کې بیا داسې پیښه سوې ده چې همدغه جای ټول لوند سوی ده، لوندوالی پیدا کړی، بیا د اور د ټولې خاورې ته متوجه سوی ده. نو چې د ټولې خاورې ته مخکې چې کومه خاوره وه دې کې یو رګ پوخ سوی و، دغه پوخ سوی رګ خپل مقدار باندې اور سوځلې وله، پخه سوې وه، نوره خاوره خپل مقدار سره نه وه غسوې. کله چې دا ورې اور راغی خو لمده سوې وه، دا ټول لوند سوی دا غر، دا ورې چې کومه لمده سوې وله، دا خاوره لمده سوې وله، نو هغه اور چې ورته راغی هغه خاورې نه یې څوک جوړ کړ، تیږه جوړه کړله. دا رګ چې پاتې سو دا پخه سوې وله، دا بیا لمده سوله بیرته په چا باندې. خو خیر د طالبانو زه پوهېږم چې کیدلی سي پوره مو عقل نه اخلي، خو خبره دا ده چې دا د علم د جیالوجۍ بحث ده، د غرونو د مځکې د جوړښت په اړه باندې چې بحث کوي دا د جیالوجۍ د علماو دا ځان ته علم ده. نو په اول وار خو نه پوهېږي سړی ورباندې، د هلته تاسې به د دې علومو په حقیقت باندې پوه سئ چې خیر د دومره ډېر وخت مو نحوه کې تیر کړ، یو میاس خو یو ملا ته ورسئ، یو جیالولیست ته ورسئ، د دې په اړه د جوړښت د دې شیانو پوښتنه ترې وکئ، څومره خوند به وکړي طالبانو، په قرآن به بیا تاسې پوهېږئ، ځکه قرآن کې خو یو علم نه ده که نه. دا یو. بیا هغه راغلی څه ورته امام شهاب الدین آلوسی رحمه الله وایي د دې خبرې کړي دي، بیا وایي دا اصل کې په عیل مختار کړي دي. دا امام رازي چې دا کومې خبرې کړي او مباحث المشرقیه کې، نو دا اسباب دي، خدای وایي نه توکل په خدای الله جوړې کړي دي، بس الله بې سببه جوړ کړي دي، دا غرونه بې سببه جوړ کړي او دا خاورې بې سببه هغه ګرځولې ده، ډبره ګرځولې ده. په دې یو بحث کړی د روح الماني، اوږد بحث یې کړی طالبانو. خو خیر طالبانو ښه خبر هم دا ده، دا کومه خبر چې د جیالوجي علما کوي او امام رازي نقل کړی دا طالبانو زه یې بلکل منم، که تاسې منئ وایي منئ که نه الله دې نه در باندې مني. خو ګورئ نن په روح الماني کې راځي وایي صوفیانو کې چې ښه علما صوفیان وي رد به نه پې کوي، ځکه د هغه په خبره ته نه یې پوه سوی. نو چې تم د جیالوجۍ د علماو په خبر پوه نسي مخکې له مخکې رد مه کوه، یو د جیالوجۍ علم ته ورسه چې هغوی څه وایي په هدف ځان پوه که، پس له هغه نه که قرآن سره ټکر و رد یې که ټکر نه و بیا یې وکړه. دا دنیا د اسبابو دنیا خبر پوه سولی. یوه خبر روح الماني دا رد کړې ده چې دا هم د امام رازي صاحب تفسیر کبیر کې کړې ده، دا دنیا مخکې مغموره بالما وه، څنګه وچه سوه؟ د وچوالي دپاره طالبانو علما د علم فلک علما داسې وي، د المر طالبانو د دنیا نیمایي دنیا ته د خط استوا نه جنوبي دنیا اوبو نیولې وه، شمالي دنیا ټوله دنیا اوبو نیولې وه، بیا داسې چل سو المر ډېر شمالي دنیا ته متوجه. د المر کې الله یو صفت ایښی طالبانو چې د المر اوبه وچوي، المر اوبه راوچي، د نیمایي دنیا ته دومره ډېر المر متوجه سو دا اوبه د شمالي دنیا نه وچې کړلې، اوبه جنوبي دنیا ته لاړلې، بیا هلته پاتې وې نیمایي دنیا کې اوبه همغسې ځکه المر د شمالي دنیا ته متوجه د دې په واسطه یې اوبه راوچې کړلې. ځکه که تاسې فکر وکئ طالبانو موږ او تاسې یو خبره کوو، هوا اوبه ګرځېږي، هوا اوبه وچوي که نه، کله چې باد ډېر لګېږي اوبه وچوي، نو چې لمر خو دا اوبه راخیستلې که نه تپې تر جوړاو، نو دا تپې چې تر جوړاو طالبانو دا لمر وچې کړلې. نو دا خبر امام رازي تفسیری کبیر کې کړې ده او بیا یې ردونه پې باندې کړي، هغه خبر روح الماني کوي. نو ټولې نه درته کوم طالبانو، بیا اوږدېږي خبره ډېره اوږدېږي، ځکه د موږ نورې خبرې هم سته نن. هسې مې زړه کې یوه خبر در واچوله، الله عز وجل دې وکړي چې دې علومو ته هم لږ متوجه سئ، سخت خوند کوي طالبانو په حقیقت چې پوه سئ.
هره خبرې چې په حقیقت پوهېږي طالبانو یوه معنا پکې پرته ده. اوس وروسته دلته خبر درته کوم. غرونو کې الله څه حکمت اچولی. تاسې وطنونو کې د دشتو طالبانو خو تاسې خو د نیمروز و د فرا طالبان دشتو وطن مو ده که نه؟ تاسې وطنو کې روانې اوبه شته؟ د خاشرود د کم جنه راځي؟ نه ګلستان کمه ساحه ده؟ غرنۍ ساحه ده؟ نه دا نه یادوم. تاسې کې څوک د دشتو وطنو یی؟ هلئ زر کوئ که نه؟ نو د دشتو وایه د کم جې؟ پکتیکا کومه ولسوالۍ دشته ده؟ غرونه سته؟ دا ویده ده. زه د دشتو وطن ښیم. دا خو دا هم دشته ده. دا دشته نه طالبان. دا هم داسې دشته چې په سترګو غرونه نه معلومیږي. دا فرا دشته ده. داسې ما کوموله نه زه هم بلد یم. فرا د دشتو وطن. اوس طالبان اوس هلمند شمالي هلمند و جنوبي هلمند فرق کوي. شمالي هلمند اوبه لري، غرونه لري. جنوبي اوبه نه لري. دغه رود کتربان کې ذاتي اوبه نه لري په جنوبي هلمند کې. اوس تاسې د ما خبرو ته غوږ ونیسئ. غرونو کې الله څه فایدې پیدا کړي؟ ډېرې فایدې په غرونو کې شته. خو تر ټولو نه یوه لویه فایده طالبانو چې دلته علامه شهاب الدین آلوسی رحمه الله ویلې هغه درته وایم. طالبانو تاسې کله چې فکر وکئ د مځکه کې کله چې یو دیګ وي، د دیګ په سر باندې چې دیګ ښه ګرم سي ګرم سي سر پې کېږدئ، خو چې دوه سره دا دیګ ولري. څو سره ولري؟ دوه سره ولري دا دیګ. چې دوه سره یې پیدا کړل نو یو دیګ سر خو پیښی ده، هغه یو دم ترې رایسته که دا بل د تپ چې ترجیک سو دې تپ ته یې څوک ونیسه؟ دا بل دا یخ بل ګرم و دا یخ او دا لږ ډبل د میسین ده مثلا. دا د چې ورته نه تپ چې پورته جګېده بیرته څوک تر جوړ شي. څاڅي که نه څاڅي؟ څاڅي که نه؟ نو او که داسې چالو وکړې مثلا څنګه دی چې دیګ نه سر لري که د دې ما څادر هم دستي ورته ونیو بیا لږه تپ نه اوبه جوړېږي؟ نه جوړېږي؟ نه جوړېږي. که چیرې څادر نری وي بیخي نه جوړېږي. کله تر څو چې شی ډبلیږي لږ لږ لمدوالی ورکوي. صحیح سو؟ اوس طالبانو الله عز وجل یو غونډۍ پیدا کړي یو غرونه مځکې نه لاندې تپ راخیزیږي، خو دا غونډۍ چې د خاوره د شفافه ده لکه څادر د هغې نه تپ پورته خیزیږي. نو چې پورته وخته غونډۍ کې هېڅ فایده نسته ده. غره کې فایده دا ده طالبانو، غر چې ده لاندې ټوله ډبره ده، ډبره داسې ډبره طالبانو چې تپ راخیزي نو هغه تپ د مځکې هغه نه پرېږدي چې پورته راوخیزیږي. او د غره بیخ یخ د طالبانو سخت، نو دا چې نه پرېږدي. د هر غر طالبانو داسې ننوتلی ده که نه، داسې غټ خېټه لري. نو دا چې تپ راخیزي دا غر یې نه پرېږدي، ځکه یې غر نه پرېږدي. غر ډبره ده لکه د دیګ سر غوندې. نو چې تپ راخیزي طالبانو هغه پاس د غره د هغه څه ده دا بیخي دا یخ ده دا بیرته په چا بدلیږي. نو د غرونو کې طالبانو دوه علتونه دي اوبو دي. تاسې چې په چینو باندې بحث وکړئ دا چینې ولې طالبانو اوبه یې نه زیاتېږي نه کمیږي مساوي رواني. تنای علت واورې نه دي طالبانو. یو علت د چینو چې دا هغه طالبانو دا د مځکې بخار ده، بخار راپورته کېږي طالبانو بیرته کېږي. نو هغلته لاندې بیا د غرونو په بیخونو کې یا د مځکې په خېټې کې غټې غټې ټانکۍ دي الهي. نو دا ورځي همغې کې ورچوړېږي، بس هغه ټانکۍ ټولې ډکې وي. هغه ټانکۍ چې ډکې سولې کله کور کې چې ټانکۍ ډکه سي اوبه ترې راچوړېږي ذاتي که نه، دا ټانکۍ الله عز وجل ډکې کي. ډکوالی یو د واورو سي د بارانونو سي، بل علت یې څوک سي دغه د بخار مسله سي. نو ټانکۍ چې ډکه سوله اتې دلته چې نه ځان ته جای پیدا کړي اوبه ترنه روانې او هغه په خپل مقدار باندې روانې وي. خو یوه فایده بیا د واورو کې بل هم شته طالبانو چې په غرونو باندې وغورځېدله دا تپ طالبانو نور هم په اوبو ډېر بدلیږي. تاسې که فکر وکئ د ټول افغانستان اوبه چې دي که د شمالي افغانستان دي که جنوبي افغانستان دي د هندوکش نه دي که نه، د کونړونو اوبه له کوم ځای افغانستان کې غټ نهرونه چې دي د کوم ځای نه دي، د کونړ، د پنشیر، د هلمند،
د هلمند سیند طالبانو ځکه زه خو تللی وم طالبانو داسې د اروزګان پخوانی غور د طالبانو ښه علما وی د کزک اوبه دې ته د کزک اوبه وایي په پخواني تاریخ کې د کجکي نو دا د کزک اوبه د غور نه راځي غور چې دلته دهراوت ته راسي طالبانو بیا چارچینو ته چې لاړ سي دا ټوله پخوانی غور ده بیا د غور ولایتونو نه د اوبه د هرې شیلې نه راوځي بس نو دا ټوله ساحه د غرونو ساحه ده دا غرونه طالبانو داسې د هندوکش نه ان د هلمند تر بغرامه پورې داسې پراته غرونه چې دي دا ټول د هندوکش سلسله ده او دا هغه طرف ته هم د غر داسې پروت ده لکه مثلا دې جومات کې داسې پروت ده دې کونج نه تر دې کونجه دې طرف ته هم اوبه روانې دي هغه طرف ته هم اوبه روانې دي نو علت د غرونو یوه لویه پایده الله عز وجل دا کړې ده چې عیونو چینې و کاریزونه و اوبه دا ټول د دې نه راوځي خبر باندې پوهېږئ صحیح د واورې علتونه دي طالبانو په هلمند کې یوه ولسوالۍ ده زمینداور ورته وایي مساقله مخکې خو دا ټوله طالبانو دا مځکه ټوله په زمینداور یادېدله نو هلته بیخي ډېر کاریزونه دي علت دا ده پورته د بغرام او د بغني غرونه پې باندې پراته دي چې دا پخوانی غور د طالبانو خو نور هلمند کې کاریز ولاکه په دوربینه مو ویني په دشته کې 2 میلیونه چې مځکه پسې غاوچه کې هم را پیدا به نه کړي دلته په سوونو کاریزونه شتون درلوده نو دا طالبانو د غرونو منفعت ده وجعلنا فيها رواسي الله وی مونږ پیدا کړي پکې څوک دي رواسي دي وانهارا او پیدا کړي مو دي نهرونه دا هم طالبانو د الله یولو بیا خو طالبانو غرونو باندې چې بحث کوي نور هم ډېرې خبرې دي په غرونو کې بیخي ډېرې خبرې دي دا خو لږ ولي الله نهرونه پیدا کړي دي نهرونو کې د الله څومره لوی حکمت ده 4 نهرونه دي چې الله صحیح د مسلم شریف حدیث ته 4 نهرونه دي چې الله عز وجل دا د چا نهرونه ګرځولي د جنت سیحان و جیحان فرات و نیل دنیا کې اوس طالبانو یوه جنجالي مسئله د علماو د جغرافیې دپاره دا ده چې د بحیرې نیل سرچینه له کوم ځینه ده یعنې په علماو کې دا یوه جنجالي مسئله ده متقدمینو علماو اوس زماني علماو اگر چې دوی اوسني علماو تحقیق کړی ده نو دا یو 4 نهرونه د جنت دي سیحان و جیحان نیل و فرات 2 طالبانو په بلاد الارمن چې په عراق کې دي یو په عراق کې د فرات او یو دانه په مصر کې ده تنا په مصر کې نه د طالبانو په سودان کې هم د اوبه بهیږي د ایتوپیا نه د اوبه را روانې دي او سیحان و جیحان دلته طالبانو روح المانی اختلاف نقل کړی سیحان و جیحان سیحون و جیحون دي قبیل دي امام قاضی عیاض رایه دا د طالبانو همغه دي امام نووي وی بدل دي سیحان که د سیحون جیحان جیحون طالبانو دغه امو دریا ده چې دا د خراسان په مځکه کې تیره سوې ده او شروع طالبانو دلته لاغه نه د څه ورته وایي چې دې ته نهر د بلخ هم وایي طالبانو شروع یې د هندوکش د غرونو نه ده او بیا تر بلادو د خوارزمه پورې ځي نو بیا هلته یو بحیرې کې د اوبه ورغورځېږي نو دا طالبانو د نهرونو اوږدې خبرې دي الله عز وجل مو د دې علومو مینه په زړونو کې پیدا کړه یوه خبره هلته یې ګوره داسې ویلې ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون په دې کې آیتونه دي قوم دپاره چې تفکر کوي څه مطلب طالبانو تفکر وایي تفکر د فکر نه ده فکر طالبانو فکر چې مقلوب کې فکر تر جوړیږي فکر چې مقلوب کې فکر تر جوړیږي فکر دې ته ویل کېږي داسې چې سړی هغه کوي که نه ځکه راګروي نو د دې مطلب دا د طالبانو چې داسې شی فکر کوي شی راړي سړی که نه لاندې کته کوي پورته کته کوي نو دوی وي چې فکر دا مطلب چې دا ذهن کې د بعضې شیان دي ذهن ته راغلي هر وخت دلته پاس پراته وي دا لږ کته واچوه نور شیان دلته پاس راوخیزه چې پته درته ولګېږي چې څومره شیان او بل یوه خبره طالبانو امام فخر الدین الرازی رحمه الله نه د نقل کړی ده و تغیرات په عالم سفلوي کې دا تغیرات له عالم علوي نه دي که په عالم علوي کې تغیرات راغلل دا تغیرات طالبانو په عالم سفلوي کې هم راځي چې دا د علماو د علم فلک خبره ده
خو امام رازي دا رد کړی طالبانو. زه طالبانو د امام رازي دې خبرې سره موافق نه یم، نه د روح الماني. باید طالبانو په دې څېړنه وسي. تغیرات په عالم سفلوي کې دا تغیرات عالم فلکي نه دي. نو که هغې کې تغیرات راسي، هغه تغیرات د دې دلته سبب ګرځېږي. خو هلته هغه مسبب الله د طالبانو چې مسبب الله سي، نو بیا طالبانو څه مشکل ده پکې؟ باید په دې بحث وسي. دا خو یوه خبره شوله طالبانو. دلته یو دوه لږ لنډې نورې خبرې هم دي چې په یې باندې هم طالبانو لږ بحث کوو. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين. طالبانو بیخي ډېر کتابونو کې خو ټول نه کېږي، ما درته ویلي ځکه بیخي ډېر ده. نن یوه خبر دا ده په نباتاتو کې داسې نباتات شته طالبانو چې نباتات المضحک ورته وایي. نباتات مضحک. الله قرآن کې څه وایي طالبانو؟ ومن الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. زوجین پکې ګرځولي دي. دا نباتات څه دي؟ ټول نباتات بعضې د بعضو سره مغایرت لري. نباتات علما وایي 3 قسمه دي. یو داسې نباتات دي چې غذا د مځکې نه خوري. دا مو نه ده اورېدلې تر اوسه طالبانو وایي ورئ. بعضې داسې نباتات دي چې هغه د چا نه خوري؟ دا غذا د مځکې نه خوري طالبانو. بعضې داسې نباتات دي چې غذا د چا نه خوري؟ د نورو بوټو د نورو نباتاتو نه خوري. او بعضې داسې دي طالبانو چې هغه زه اوس به دلته راواوړي بیا. بعضې داسې نباتات دي غذا د مځکې نه قوت راخلي. مخکې مې ورې درته ویلي که نه د ریښو په واسطه. بعضې داسې نباتات دي طالبانو چې هغوی دا خپله هغه د نورو بوټو نه خوري. او د نور بوټي دي د غذا ده. بعضې داسې نباتات په دنیا کې شته طالبانو نه د نورو بوټو نه غذا خوري، نه د مځکې نه، د حیواناتو نه خپله غذا پوره کوي. حیوانات خوري طالبانو. فکر تم پام وي. علما وی کله کله بعضې وخت کې خلک په ډنډونو کې لام وي، نو ډېر فکر مو د ډنډونو په بیخ کې طالبانو داسې ګیاوې راشنې وي چې هغه خوړل کوي. ته چې ورخیز کې هلته دی چې ګیر کې بیرته دې نه راپرېږدي. دې ته طالبانو وایي الحیوانات المفترسه. داسې حیوانات چې شکول کوي. دلته دی عکسونه ورکوي دغه حیواناتو. او دی وایي عکسونه یې ورکړي. داسې نباتات دي د مار هر زنده جان چې په ګیر ورسي بس راګیر کړی ځان ته، نه یې پرېږدي تر څو پورې طالبانو هغه قوت څه ده ټول تر زبېښي. هډوکې چې پاتې سي طالبانو بیا یې وغورځوي تر څو یې پرېږدي نه چې خپل قوت تر نه وانخلي. دی وایي چې تنا د انګلستان علماو چې په دې کم تحقیق کړی، تنا په انګلستان کې داسې بوټي تر 100 قسمونو نه هم ډېر دي چې د هغې غذا د چا نه ده؟ د حیواناتو نه ده. ښه بیا دی بیا سوال کوي نو چې په مځکه باندې بیا ریښې چېشته دي؟ وایي ریښې خو یې په مځکه مازې دې دپاره دي چې بیا خو درېدلی نه سي. او بل دا ده چې اوبه ځان ته راکشکاږي ریښو په واسطه. غذا له هغه نه اخلي. غذا له چا نه اخلي؟ له ژوندي حیواناتو نه غذا ځان ته اخلي. همدغه علامه طنطاوي وی په دنیا کې اروپا کې یو قوم ښودلی، اوسنی نه ده، مخکې ښود. وی داسې قوم په افریقا کې ښودلی وی داسې یو قسم ونه ده طالبانو، دوی په د ونې عبادت کوي. دومره قمقل قوم ده. دوی داسې کوي چې یوه نجلۍ به یې مختاره کړله، پلار ته به یې ویله چې یوه نجلۍ ډېرې پیسې به یې ورکړې، بیا دا نجلۍ دا په کال کې د دوی یو اختر دا نجلۍ به یې دې ونې ته راوړله. داسې ونه ده، داسې شکل باندې دلته به یې کېنوله. چې کېبنوله شاخونه به پرې روان سو دا نجلۍ به یې ټوله وزبېښله، وینې غوښې به یې د ونې تر وزبېښلې. دوی به ورته ولاړو، ګډېدل به ښه به ډېر چې وګډېدل. پس له هغه نه به بیا دا ونې چې هغه غوښې ټولې وزبېښلې تنه هډوکي به پاتې سول طالبانو. بیرته به ونه داسې لاړه هډوکي به یې کته راواچول. ته په جمال د علم څه وخت پوهېږې چې علم را وسپړې؟ جمال د علم هلته زده کېږي چې ژوند کې کومه لاره چې چا درته ویلي وي او ړوند کړی یم هغلته ما یې درته حقیقت چې دا ده، بس نور شی نسته ده. الله دې
دومره نادرې خبرې طالبانو نن په دې باب کې دي که نه چې زه څه درته ووایم قسم په الله طالبانو څه ووایم طالبانو زه وایم که نه چې باید داسې څه وي طالبانو کال ته ما ته ویلي وي چې ته بس تفسیر ترجمه وکړه 1500 طالبان ما ته د افغانستان را لیږلي یو کتاب هم مه وایه لاول نه مې تفسیر شروع کړی او روح الماني او تفسیر کبیر وای او دا تفسیر وای طالبانو دغه طالبان چې جامعې ته راغلي په ټول افغانستان کې به ممتاز خلک دوی وای ان شاء الله ول به زه اوس تاسې ته خبر کوم الله دلته وایي طالبانو قطع متجاورات په دې یو بحث کوي دی د شیشو په جوړښت باندې یو بحث کوي قطع متجاورات څومره لوی علمي بحث ته طالبانو به زه چې ترتېرېږم تاسې وایي ورخطا یې ناوخته ده وخت پوره ده ورځې پوره دي وختر رانږدې ده څومره لرې ده لا تر اوسه خیر په دې بحث ډېر نه کوم طالبانو دی وایي بې علمه خلک داسې وایي الله قرآن کې داسې وایي ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين الله ګرځولي له ټولو میوو نه 2 قسمه نو قرآن کې هر چې ته زوجین راځي نو دی بس دا فکر کوي چې بس زوجین خو دا ښځه میړه بس په نباتاتو کې طالبانو نرو ښځه سته ټوله دنیا له نرو ښځو نه ډک ده طالبانو علامه طنطاوي رحمه الله دا نقشه ویستلې وینئ زم پې پوی کوم طالبانو ذلک من فضل الله یؤتیه من یشاء طالبانو دا شیشې څه دي شیشې دی کې 2 قسمه شیشې دي یو محدبې شیشې دي طالبانو یو مقعرې شیشې دي محدبې یو مقعرې 2 قسمه شیشې دي دا دوربینونه دا د موږ سترګې څه دي طالبانو تاسو سره داسې یو ګرد غوندې شی چی نسته یا مردکی یا توپ داسې یو شی که در سره وي چې زم پې پوی کم طالبانو بس دا د طالبانو ما لاس ته ګورئ شی ښې نه هغه نه درته ښیم داسې توپ غوندې ګرد هغه توپ غوندې ګرد نه ده نه خیر تاسو طالبانو د ما شی در سره ده مولانا هغه نه ښکاري بیا دغه نورو ته نه ښکاري نه بس زه پوه شوم تاسې چی در سره ده نه بس تاسې ما ته غوږ ونیسئ بس زه خبر درته کوم نه طالبانو داسې شیشه مو لیدلې ده یو قسم شیشه ده که تاسې لیدلې وي هغه جوړه کړې ده دا بعضې خرڅېږي اوبه پې ګرمیږي یو طالبانو محدبه شیشه ده یو مقعره شیشه ده محدبه دې ته ویل کېږي طالبانو چې باندې طرف ته وتلي وي شیشه داسې جوړه که چې باندې طرف ته وتلي خیر دی له خبره باندې لږ ځان را سره تم کوي ډیش کاسه خو مقعره ده محدبه درته ښیم چې باندې وتلي وي طالبانو داسې شیشه هغه مو لیدلې ده چې هغه مارته یې کېږدي بیا وړانګه یې وجې ته اچوي اوبه پې ګرمیږي لیدلې مو ده هغه څنګه داسې ورټک وهل سوي که د هغې پورته راوتلي نه مقعري داسې شکل باندې لکه دا لاس غوندې ګورئ طالبانو دا مقعره شیشه څه ده مقعره دې کې الله صفت دا کېښودلی ده چې نور رڼا را جمع کوي کومه شیشه چې مقعره سي دا څوک را جمع کوي دا نور رڼا را ټولوي او کومه شیشه چې طالبانو محدبه سي هغه رڼا تیتوي پاشي یې څومره لوی علم د طالبانو په کار خدا و چې ما او تا ټول تللي وي د کابل پوهنتون کې مو طالبانو دې استادانو ته ګونډې وهلې وای چې قرآن یو لوی علمي بحث کوي مونږ تر څو نه پې پوهېږو چې مونږ یو وارې په دې باندې پوه نه کوي بیا به یې خوند کړی ای طالبانو په رب العالمین قسم درته کوم طالبانو چې ما کم وخت یعنې ما بله درته ویلی یو شیخ صاحب راغلی و قسم یې راته وکړه چې 18 کاله مې کم درس کړی ما عباس کړی ده تاسې جمال د علم زده کوي د دنیا کې دومره لوی علوم دي شیشه چې مقعره کې رڼاوې را جذبوي شیشه چې څوک کې محدبه کې حدب اصل کې د شاډوبي ته وایي که نه هغې داسې راوتلی د دې شیشې م هغه داسې راوتلی مقعره قعر ته وایي که نه بیخ داسې وروټه کوي داسې هغه غوندې سي
نو تاسې اوس فکر وکئ په دنیا کې په شیشو کې دوه حالت یا به محدبه وي یا به مقعري لا ثالث لهما دریم نه لري طالبانو هیڅ دریم نه لري یا به شیشه مقعره یا به محدبه که مقعره والا رڼا راټولوي هغه کوي څه ورته وایي راجذب کوي راټولوي رڼا راټولوي هغه شیشه که تاسې لیدلي تاسې سره کورو کې نسته هغه شیشې چا په کور کې کم طالب د لاس جګ کیا که د فکري طالب جانه ګور هغه چې مرته کېږدي ټولې شیشې دي هغه دا رڼا ټوله راټولوي د محدبه څه رقم ته ده طالب جانه خبره کوم اوس هغه ټوله دلته کوم چې دا دوربینونو باندې عینکو باندې سترګو باندې دا ټوله طالبانو د دې موضوع ده دا علم د جمال ده اوس ته ورته ګوره دغه محدبه دا رڼا ټوله مرکزیت ته راجمع کوي چې راجمع یې کړه هلته یې وجې ته یې ولي هغه جې ته یې چې ولې لاندې هغه ورته جوړ کړی ده نغری غوندې د اوسپنې نه چې جوش پې کېږدي دیګو هغه ویښوي رڼا او نورې راجمع که که نه محدبې او مقعره یې څنګه کوي دغه شیشې دا دوه حالت یا به مقعري لا ثالث لهما الله په ټولو شیانو کې الله څومره قرآن کې وی زوجین دلته هم طالبانو دغه زوجین دوی راجمع کوي بیا درې حالت لري طالبانو با تا اوله چې ده دویمه چې با ده پنځمه چې هلالي شکل ولري دا شیشه لکه د هلال په شکل جوړه کې دا د دوربین شیشه یا د دوربین شیشه یا د کامرې شیشه چې جا ده دا تضم الاشعة النور نو تا چې دی خوانم مقعره ده له دی خوانم مقعره شیشه ده داسې شیشه جوړه که دوربین ته چې له ای خوانم مقعره وي له دی خوانم مقعره وي دا طالبانو هغه تیتوي رڼا تیتوي نیمایي هلالي طالبانو او چې یو طرف مقعر وي او بل طرف مقعر نه وي دا هم تیتوي دی اوس طالبانو په دې باندې بحث کوي قصر النظر و طوله ولې د مونږ کله کله سترګې دا نظر د مونږ د سترګو لرې او نږدې دا د مونږ د سترګو جوړښت د دوربینونو جوړښت د دوربین کې هم شیشه وي ګورئ تاسې که فکر وکړئ شیشه څه رقم ته وي محدبه شیشه وي ګورئ داسې باندې راوتلي وي که تاسې دوربینونه مو لیدلي وي طالبانو دوربینونو کې دا شیشه لږ را محدبه وي نور رڼا راټولوي جای راخلي طالبانو څومره لوی جمال و علم ده دا عینکې چې جوړیږي طالبانو دا طالبانو د محدبې دي که مقعرې دي دې کې فایده دا ده طالبانو چې څوک راټولوي اوس داسې چې کې یو رقم ته هغه کوي چې داسې کې بیا طالبانو بل هغه پکې کېږي که نه دا یو حالت جوړوي طالبانو دا بل حالت جوړوي محدب والی کې فایده دا ده رڼا راټولوي مقعر والی کې فایده دا ده رڼا څنګه کوي تیتوي سبحانه یا للعجب الا پاکه ولې دغه زمانه کې موږ ویده کړي یو ولې موږ ناري وو خپلو مشرانو ته چې د الله په خاطر دې موږ مدارسو ته علوم راوړئ وی دا وابیان دي او دا انسانان ګمراه کوي کله چې دغه علومو کې محدب والی او د علومو د شیشو کې موږ معلومات پیدا کړو طالبانو دا مسئله پورته ځي بیا نور راجمع کېږي طالبانو همدغه لیزر څه ده چې سوځل کوي ما تاسو ته یې ورځ ویلې لیزر سوځل کوي که نه دغه شیشه چې داسې جوړه کې طالبانو چې علمي یې جوړه کې لرې هلته موټر ولاړ د ټانکۍ ته دي جنه لیزر واچوه چې رڼا دې پرې راټوله کړي هلته طالبانو اور راچوي دغه شیشې هم دا شیشې دغه طالبه چې تا ویلې که نه چې شیشه محدبه موږ کور کې لرو دې ته چې لرګی کېږدي اور راچوي که یې نه وراچوي کاله ته اور راچوي که یې نه وراچوي راځئ نن علمي ټکنالوژۍ په مخ باندې بوزو دغه علمي سیستم دومره په مخ باندې تا تر اوسه اورېدلې نه د لالو بیا به یې جوړه څوک کي پلار به مې جوړه کي که نیکه به مې جوړه کي تا هلته د میبزي شی واړوه او راواړوه څه کوې د الله په خاطر باندې دنیا چېرته ورسېدل او د تا چېرته حال
سخت طالبانو لوی علمي بحث کړی، خو دا چې ټوله زه نسم کولی طالبانو اوږدیږي. دا طالبانو هغه بوټی ده فائدة الجذور هذه النبات، وینې بوټی ده طالبانو خزنده یې نیولې ده خوري، دا پرېږدي نه طالبانو له دې نه غذا حاصلوي. تر هغه پورې عدد النباتات المفترسه هي تبلغ 109 څه باندې 100. دا تنا په بلادو د انجلیس کې چې دوی علمي تحقیقات کړي او د 100 کاله مخکې تحقیقات دي، د 100 کاله مخکې بیچارهګۍ دردیږي او ځورېږي اسلامي امت ته چې راویښ سئ. نن یې دومره لویه ګیله د افغانانو نه کړې دلته امان الله خان زمانه ده، دی د امان الله خان په زمانه کې یوه خبره کوي طالبانو، هم نن درته کوم بیا تاسې غوږ ورته ونیسئ چې الله پاکه موږ اسلامي امت د کم حالت سره نن مخ د څومره ملایان چې راویښوي بیا وی نه داسې لګیا د مازغې خراب. رب العالمین ته دې موږ په حال باندې رحم وکړي. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل خرماو سنوان وغير سنوان. نخل سنوان دا معنی طالبانو بیخی یوی شاخونه بیخیم یوی شاخونه بیل بیل وی. غیر سنوان دا معنی طالبانو چې ډډونم بیل وی بیخونم بیل وی کنه. کله کله داسې ونې مو لیدلي چې بیخي یو وي ونې ډېرې ترې راختلي، دا مطلب. یسقا بماء واحد اوبه کیږي په یو اوبو، ونفصل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ولی طالبانو قرآن ارواری چې خبره کوي ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، په دې کې ډېرې آیتونه او معجزې او نوادر دي کم قوم د پاره چې ادراک او عقل پکاره چې موږ کله عقل بس موږ وی بس یعقلون ټوله ورځ مو په دې باندې تېرسي. اوس طالبانو که سړی قرآن دغسې تلاوت وکړي ډېر ثواب به ولري، او که د علامه طنطاوي تفسیر راواخلي طالبانو د یو آیات په جمال کې خبرې وکړي کم یو به ډېر ثواب ولري چې علم یې راواخلي ویې سپړي. ولې نن اسلامي امت علم ته نه هڅوي؟ ټوله ورځ دومره یې ووایه دومره واري ووایه، 1 میلیون واري وایي 6 میلیون واري قرآن پې زده کوي. رښتیا وایي طالبانو چې یو سړی په دې پوه شي چې قرآن کې د محدب والي او دا خبرې هم په قرآن کې دي، نو بیا به ملحد له مانه ملحد سي نه. طالبان دا څو ورځې کېږي طالبانو چې موږ دا د موږ تقریبا اول وار ده چې دا درسونه منظم نشر کوو، نو یعنې تقریبا دومره انسانانو باندې چې غرب اروپا کې اوسیږي تاثیر کړی چې تر حد نه ډېر، یعنې بیخي ډېرو انسانانو باندې تاثیر کړی ده. تاسې به انټرنیټي دنیا ګورئ طالبانو. اوس طالبانو الله عز وجل د واورې شکلونه داسې ګرځولي، دا د واورې شکلونه دي، واوره په دې شکلونو ده. ولی مسدس شکل د طالبانو، ولی الله واوره مسدس شکل ګرځولي؟ دا 12 شکلونه چې دلته علامه طنطاوي د واورې ګرځولي دا څوک دي؟ مسدس دي. ولی مسدس دي؟ علما د علمي هندسي ته ځي، علما د علمي هندسي وایي په اشکالو کې تر ټولو نه ښه شکل طالبانو په شکلونو د هندسې کې هغه دا چې متساوي اضلاع ولري. کوم شکل چې متساوي اضلاع او ضلعي ولري نو هغه طالبانو بیا یوه خبر کوي وی دا جمال، وی علما د فلک د علما د علم ارواحو نه نقل کوي، وی هغوی وی علما د علم حکمت او علم ارواح وی روحونه چې مړه سي، یو روح چې مړ سو طالبانو بیا چې بل روح ورته راسي چې هغه روح د دغه روح مماثل وي، دی ډېر ورته خوشحالېږي. څومره علم طالبانو د خاورې لاندې ده. نو که وایم طالبانو لنډو کې کېږي نه، که اوږدومې ناوخته ده، تاسې ما خبرې ته غوږ ونیسئ. خبره داسې د طالبانو ورونو وایي کله چې یو سړی مړ سو بل روح چې ورته راسي که هغه روح د ده مثل و، یعنې دا ښه روح و هغه هم ښه روح و، یعنې صالح سړی و، دا روح چې مخکې مړ سوی یا نوی ورته راسي دا ډېر خوشحالېږي ورته.
ځکه ولې ورته خوشحالیږي ځکه دا د ده په مثل ده څومره چې د ده مثله جنت کې ډیریږي طالبانو دوی ورته خوشحالیږي نو علما د علم هندسي یوه خبر کوي علما د علم هندسي وی څومره ډیر چې څوک ډیري متساوي اضلاع ډیر وي کله ضلعي طالبانو متساوي نه وي ګور کنه اوس مثلث کې طالبانو 3 ضلعي وي یوه طالبانو منفرجه وي او بله دواړه نورې طالبانو حادي وي کنه نو هغه په مثلث په علم د هندسي کې چې تر څو اضلاع متساوي وي طالبانو دا ډېر خوند ورکوي وایي او دا ډېر خوندور ده نو دا خو ما ورته زر نه پوهېږو طالبانو دوی وي دا جمال د علم ده دا خو ما ورته هندسه کله مدرسه کې وایو کله مزده ده سره ده چې د جهاد د اوان ویستل بنا طالبانو په هندسي او په مثلثاتو باندې دي د ډي سي توپونه او د غټې وسلې ټولې بنا په دغو باندې دي ما ورته یې نه وایو سره مینه نه کوو بیګا چا پوښتنه رانه کړې وله طالبانو وي نقشه که د مدرسې راولېږې موږ د تکمیلې واله یو یو ورې مې خوشکه خبر وکړه بیرته مې حاس بکړله ته یې ما باندې اوس ولا چې وس الله راکړي طالبانو دا مې بزي ټول توپ ته وراچومه غټ ډي سي توپ ته وراچوم طالبانو داسې کمې خوا نه به راغلي افغانستان ته همغه یونان خو ډېر لرې دلته به نږدې کم جنه راغلي بیرته ورولو مونږ یې تباه کړلو همدې تباه کړلو که نه دا یوې میاشت کې مې چې څومره خبرې اورېدلې مې بزي کې مې اورېدلې وي حیولا ده او صورت نوعي ده او صورت جسمي ده او هغه ده او دغه د زاهد شیخ صاحب موږ استاد موږ کال تکمیله چې ورسره کوله یو طالب و د چارچونو اوس مې په یاد هغه ورته ویلې وایي 8 کاله وی راسره تیر کړي د خپل شیخ صاحب 8 کاله وی چې 8 کال باندې تل ماته ویلي چې دا حیولات شي ته وایي ولی انسانان عباس کوي هغه استادانو نه به الله پوښتنه نه کوي چې تاسې په لاس ورغلي وي ډله در باندې ډېرئ چې دومره ډېر طالبان دي راسره دومره ډېر دی بس عسام واړه راواړه نو اوس ته ماته څه وایي ما عسام بیخي زده نه ځه غفور لالا مې بیخي زده نه ولې زه کتاب جوړوی سم کې نو بیا ماته زه تي باسته که نه څه مې کوي پې باندې اسمان ته مې پې باندې رسوي ټول علم همغه علم ده ولې نور علوم نسته ده چې زه دې همدې ته تنبه کړی یم افغانستان کې بس چې د ملیان سره کیني چې صیغه یې جوړه کړله بس دا تی نر بچی ده نور خاورو زه که نه پوهېدم بس دا تنا علم ده که نور علوم هم سته په یو علم باندې طالبانو سړی له علم نه وځي نه افغانستان کې خو دې علومو ته بیخي خلک علما نه وي دا ظلم ده ملایان چې کله مجلسو کې کینی بیا څه وي وی یو کسب د یو علم دا علوم نه دي پلار به دا خبره مني را سره چې دا علم ده دغه اوس طالبانو د مسدساتو علم هندسه علم د طالبانو کسب ده لالو د علم تعریف وکړه دا یو له هغو علومو نه ده چې انسانان نن سخت پې باندې خود کې پاکېدلی سي رب العالمین ته رحم وکړي دا جمال ده فالجمال فی هذه ولې د واورې ټول شکلونه مسدس دي څه حکمت ته الله پکې ده ځکه تر څو چې شکل طالبانو کوروي شکل ته متوغي وي دایروي شکل وي هغې کې علت دا وي چې اضلاع یې ټولې څوک وي متساوي وي اکثر اضلاع یو د بل سره سبحان یا للعجب وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزروع ونخل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفصل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب کچیرته ته تعجب کې اچولې رسول علیه السلام فعجب خو عجیبه خدا قول دی دوی دا اذا كنا ترابا کله چې مونږ خاورې سو انا لفي خلق جدید ایا مونږ به په خلق جدید کې یو اولئک الذین کفروا بربهم واولئک الاغلال في اعناقهم وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ داغه کسان دي چې اغلال به د دوی په غاړو کې وي اغلال زنجیرونه طالبانو یا هغه بد اعمال و جزا به د دوی سره دوی په ویستعجلو اوس طالبانو مونږ ته الله افغانستان دا اوس فتح راوستلې امن سته هر څه شی سته طالبانو
یو شي ته چې موږ ضرورت نه لرو د افغانستان خلک یعنی ما مولانا را شروع که طالبانو ما مولانا راونیسو ټول مولایانو ټول ملت طالبانو تر ټولو نه ډېر ضرورت شي ته لرو د افغانستان ملت ډېر غریب وطن ده که نه رښتیا وایي طالبانو غربت په چی ختمیږي په علم ختمیږي که نه ختمیږي او د موږ علم په کم اندازه کې ده رښتیا وایي طالبان صفر ده په رب العالمین چې صفر ده مونږ دې ته خوشحاله یو چې سند راوړه سند ویسو سند راوړه په سند باندې مونږ ولې مونږ د ملت دې ته نه هڅوو چې علم باندې او سند ما نه چا تر اوسه په پلار هم نسي رانه کولی چې ما ته سند لري که نه لري کم کتاب ښې ماته کېږي زه یې درته وایم سند ته څه کوي سند پسې ما ګرځئ طالبانو ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبله المثلات تیر سوي دي مخکې له دوی نه المثلات عقابنا وعذابنا وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب طالبانو چې میږي چې سړی څروي که نه شپونکی وي شپونکی چارې خواته بوزي بولی سي نن طالبانو د افغانستان ملت راعیان علما دي رجال الدین د هغه خلک دي چې د ملت راعیان دي د خدای په خاطر علماو د ملت ښه طرف ته بوزئ هغه طرف ته یې بوزئ چې میږې سړی هغه وښو ته بیایي طالبانو چې هلته واښه ښه ډېر وي ښې چاغې سي مه هغه طرف ته بیایي دا د تاسې یو مسؤلیت ده راپورته سئ د ملت داسې حالت ته سوق کوي چې د اسلام هم په ګټه باندې یو د چا ګټ پکې هم خیر وي دا اوس چې دلته تاسې طالبانو ملایانو کې اوس دلته داسې خلک ناست وای چې دغه خبرې چې دا موږ وی محدب او دا ټولې ښه مکمل زده وي پوره مهارت یې پکې درلودلی طالبانو څومره خوند به یې کول په مثلثاتو مسدساتو علمي هندسي کې معلومات درلودلی څومره خوند به یې کول زموږ مشر تره چې و طالبانو شیخ عبدالقدوس جان نور الله مرقده یو شاګرد یې ماته ویلي د لوګرو یو ورځ زه سره په لار روان وم والعهدة علی بس طالبانو وی زه سره په لار روان وم یوې موسیقي چې غږوله وی ماته یې وخندل راته ویلې چې دا د قوانینو نه خلاف ده شیخ طالبانو لوی عالم الله او بیخي داسې صاحب الکشف سړی و نو ویلې چې دا د قوانینو د موسیقي نه خلاف ده بیا ماته چې ویلې ماته یې داسې خوند غوندې رانه کړ بیا مې چې طالبانو د موږ د احنافو دوه لوی علما تیر سوي دي یو علامه ابن الهمام دا هم جدلي و موسیقي و او یو علامه عبدالحق صاحب په هند کې تیر سوي دا هم جدلي و موسیقي و د علم د عروض او د علم د قوافیو طالبانو خو دا ټول همدغه قوانین دي پکې غږ به څومره اندازه پورته کوي او څومره به یې هغه کوي او دا عجیبې نادرې دي پکې ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى الله علم لري ما په هغه شي باندې تحملو چې باروي هر ښځه وما تغيض الأرحام او هغه چې کموي رحمونه وما تزداد زیاتوي وكل شيء عنده بمقدار نن عصر کې طالبانو علما څومره لوی پرمختګ وکړ کله چې د ښځې رحم ته مني لاړ سي یا د نر میړه مني راخلي طالبانو دی کې یو مني اکس دی یو وای دی مونږ لا تر اوسه څه اوتې بوتې وایو طالبانو فیه ما فیه دوی څومره مخته لاړل دغه اکس وای دا طالبانو غواړي ښځه د لور دی پیدا سي که غواړي زوی دی پیدا سي نن طالبانو طب په دې تحقیق کوي لورګانې ډېرې سې غواړي دا ورې زوی دی پیدا سي نو هغه دې مسلې ته اختیار جنس المولود وایي طالبانو دوی په علمي میدان کې منیو کې هماغه که اکس غواړي که وای غواړي هغه ترتیب درته برابري که لور غواړي که زوی غواړي او مولا ته چې دا خبره وکړي کفر ورته ښکارېږي وي دا څه کفر غږوي وایه کفر نه غږومه علم ده دا غیب نه ده علم ده د الله نه اوس تاسې تعویضونه کوئ که یې نه پسې کوئ د زمنو دپاره کوئ که یې نه کوئ
نو طالبانو نن معاصره زمانه کې دې مسلې ته اختیار جنس المولود مسئله وي ایکس غواړي که وای غواړي کم یو بچی غواړي طالبانو مخکې اختیار جنس المولود جلی غواړي که الک غواړي علمي طالبانو نن خبره مخته لاړله سبحان الله طالبانو الله دې موږ په حال باندې رحم وکړي ما سره یو کتاب ده والد رحمه الله ته چا د ازهر نه راوړي ډېر ښه علمي بحث ته پې باندې په دې کتاب کې په همدغه مسئله باندې ای رب العالمینا د موږ علما له خوبه راویښ کې ای الله پاکه د افغانستان علمي ادارات یې داسې وګرځئ لکه په ازهر کې چې علمي تحقیقات کیږي دغه ایماني جذبه چې دلته شتون لري او هغه علمي میدان چې په ازهر کې د الله هغه دلته راولي دا دوه شیه دا ایماني جذبه او هغه علمي هغه چې سره یو ځای سو ته څه فکر کوي چې اسلام تنا دی موږ هم دې پورې تړلی چې افغانستان کې به موږ اوسیږو خو علم کې پاتې راغلي یو ځکه دلته اوسیږو که نه چې علم دیني خود دین کوټه کې به لا اوسیږي عالم الغیب والشهادة الکبیر المتعال الله عالم د غیب دا او د شهادت دا دلته طالبانو یوه خبر روح المانی کړې ده ډېر ښه علمي بحث یې کړی طالبانو کله کله بچی د مور په نس کې 4 کالم تیروي حرم ابن حیانی وی 4 کاله بعد د مور له نسه وزیږید ضحاک ابن مزاحم دی 2 کاله بعد وزیږیده حتی دلته لیکلي طالبانو وی ماته یو چا خبر راکړه چې یوې ښځې 15 وارې 15 بچان وزیږول خدای وی دا ډېر نوادر دي 2 بچان چې اکثره وخت کې ښځه وزیږي نه پاتې کیږي که کمزوري وي الا او دی وی روح المانی وی چا روایت کړی چې وی ښځې بچان زیږولي په یو وار باندې په یو خېټه کې 50 دانې هر یو د دې ګوتې د سر غوندي دی وی عاشو کلهم ټول ژوندم بیا وک دومره ول بیا ټول ژوندي مول ډېر وخت ژوندي ول یعنې غټ سړي سول دی وی فظاهر انه کذب دا کذب ده طالبان په دې باندې بحث کوي طالبانو دا ځان ته یو علمي بحث ته بحث به پې باندې کوي علمي به مخته ځي عالم الغیب والشهادة الکبیر المتعال سواء منکم برابر د پتاسی من اسر القول ومن جهر ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنهار له معقبات دی الله لره ملائکی دی چې هغه ګرځي سړي پسې په لټنه د سړي کوي من بین یدیه ومن خلفه یحفظونه من امر الله ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال دلته روح المانی یوه بله خبر کړي طالبانو تر دې به تیر سم دی حاصل یې وایم امام روح المانی وی طالبانو علما د علم فلسفې یوه خبره کوي علما د علمي نجوم او د فلسفې چې دنیا کې چې څومره انسانان دي دا هر انسان یو روح دا ده یو روح بل روح لري پلکي روح ورته وایي هلته پلکي روح ده یوې دا سفلوي روح ده یوې پلکي روح ده په دې طالبانو ډېر ښه علمي بحث کړی ده طالبانو چې انسان لوړ ځي هلته ځي چې جامعه لوړه تللي اوس که زه څومره طالبانو کوشش وکم چې زه نورې ډېرې مطالعې وکم د تاسې له لاسه زه نسم پورته تللی تاسې دې ته فکر وکئ طالبانو ځکه ټولنه مو نه پرېږدي چې زه پورته لاړ سم زه چې پورته لاړ سم دا اوس چې زه طالبانو ترجمه مې خلاصېږي دومره کتابونه پراته دي تقریض دپاره نو هغه علما دې ښه کېږي او بعضو داسې مسلې پکار دي چې نو زه چې غواړم چې پورته لاړ سم د یو بل مولا نه پوښتنه کوي اسانه پوښتنې د دوی ما بیرته راوتړي چې نه راټیټ سه طالبانو کله چې جامعه د تاسې د افغانستان خلک چې دغه مسایل چې دا نن کوو د لوړ استعداد خبرې دي دا چې وکړو طالبان تاسې چې دغه چې ته راجګ سئ استادان له تاسې نه نور پورته کیږي ځکه بیا چې هغوی نور بیا تاسې داسې هلو مجران لوړ ځو نن طالبانو موږ زه چې څومره غواړم چې په دغه علمي مسله باندې به زه ښه علمي بحث کوم هلته چې علمي بحث ته سم طالبانو ځکه دا افغانستان ټولنه داسې ټولنه ده چې بیا نه چا سره مجلس کوي چا ته سلام نه ورچوي د تا ټلیفون ته جواب نه ورکوي چا مړي ژوندي علم سره دا کارونه نه کیږي دا کارونه چې نه کوي بیا
بیا وي دا کبرجن ده او دا هغه ده او دا ما کوي د علم دپاره بعضې خلک پرېږدئ بیا د شورا کې هم پسې ور واچي او چې تېر نه راوځي بیا به ځتي نور مشکلات ورته جوړي چې دا اوس ولې له شورا نه وتلې نو ما سره شورا څه کوي طالبان ما شورا سره څه کار د طالبانو کاس کې زه یو علمي جي باندې وای او علمي جای مې همدا مدرسه د طالبانو دا هر څه شی ده ماته ښه د طالبانو یو روح الماني دلته یوه خبره وکړله له معقبات یعنی د دې مطلب دا ده د الله قانون داسې ده کوم قوم چې په ځان کې تغییر راوست هغه قوم الله هلاکوي دی وایي هغه د وچو له لاسه خو لامدم سوځي که نه نو بیا دا قاعده نو هغوی څه کړي دي الله خو دلته داسې وایي چې تا په ځان کې تغییر راوست بیا دې هلاکوم ښه هغه لامدنو بیا ولې سوځی دی وچو له لاسه چې ګناه یې نه ده کړې ټول قوم باندې الله عذاب راولي وي دا قاعده چې قرآن کې ذکر سوره الماني وي دا اکثریه د کلیه نه ده کله کله الله بیا داسې هم کوي طالبانو په ځان کې تغییر نه یې راوستلی هم هلاک دي یا دا د طالبانو ولې د امر بالمعروف دی ولې نه کوو هو الذي يريكم البرق الله غزات چې دروینی تاسې ته برق خوفا کنه د برېښنا ویروي مو و طمعا یا د برېښنا وي درښي طمعه مو پیدا کوي وینشئ الصحاب الثقال را پیدا کوي وریځې درندې دنیا کې طالبانو تندرونه د ورځې 4 متوسطه ډول باندې علما وي چې تندرونه په دنیا کې غورځي علامه طنطاوي وي طالبانو مخکې مې دا ټول تحقیقونه درته کړي بیا یې زه نه درته کوم مخکې مې درته ویلي تندر څنګه راغورځي رعد و برق څنګه کېږي هغه خبر روح الماني کوي او روح الماني وایي طالبانو دا خبر چې کوم د ساینس علما کمې خبرې کوي چې قرآن و حدیث سره ټکر نه وي طالبانو هغه ومنئ او که بیخي بدهیات ول طالبانو بیا څه مهمه نه ده چې قرآن و حدیث کې تاویل ورته وکړي ځکه دی د بدهیاتو نه د به په اصلي معنا نه یې پوه سوی او بیا یو بل بحث کوي چې ډېرې نادرې طالبانو داسې نادر هغه راغورځېدلي دي څه ورته وایي تندرونه دا تندر څه د طالبانو دا هم ډېر خطرناک اور ده و یو وړکی هلک بیچارهګی پروت و تندر راغی ورباندې په صحرا کې تندر وایي چې پې وروغورځېد دواړه پښې غبرګې تر پرې کړې خو وینه هم تر لا نړله ځکه دا اور د داغي یې که نه بعضې لورې هم څه نادرې طالبانو دلته ذکر کړي دي بیخي نادرې ذکر کړي کله تندر وایي داسې یعنې غر چوي طالبان کله تندر چې ولګېږي په یو هغه باندې غر چوي ماته یې له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء یعنی الله لره دعوت حق ده وهغه بوتان چې دي چې دوی رابلي لا يستجيبون له بشيء الا كباسط كفي الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغيه وما دعا اوبو ته داسې وایي راسئ اوبو راځي درته نو دوی هم چې دوی ته خلک نه راسئ د بوتانو ته کومک ته راسئ بوت به څه وکړي الا فی ضلال د کافر دعا قبلیږي طالبانو که نه د دې آیات نه علما استدلال کوي چې نه هغه کېږي خو صحیح دا ده طالبانو دعا یې قبلیږي د کافر دعا م الله قبلیږي هغه د آخرت تر امورو پورې هلته نه قبلیږي ولله یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرها وظلالهم بالغدو والآصال سجده کوي الله ته هغه څوک چې په مځکه او اسمان کې دي طوعا وکرها وظلالهم او سیوري م الله لره منقادیږي بالغدو والآصال سحر و بیګا قل ورته وایه من رب السماوات والارض څوک د رب د اسمانونو د مځکې قل الله قل ورته وایه فتخذتم من دونه اولیاء تاسې نیولي بغیر له الله نه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل ورته وایه هل یستوي الاعمى والبصیر ام هل یستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شرکا خلقه كخلقه ایا دوی پیدا کړي لکه پیدا کول د الله یعنی د بوتانو هم داسې شی پیدا کړي لکه الله چې پیدا کړي په دوی باندې اوس د الله مخلوق او د دې هغه مخلوق مشتبه سوی ده پې باندې
فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار انزل من السماء ماء الله نازل کړی له اسمان نوبه فصالت اودیه بیا بهیدلي دي کندې او دشتې بقدرها. ګوره طالبانو تاسې په دې فکر وکړئ هر چېرته چې څومره همغومره اوبه الله پکې روانوي. فاحتمل السیل زبدا رابیا فاحتمل بیا بار کی دا سیلاب زگ چې په سر یې ولاړي ومما یوقدون علیه فی النار ومما او هغه شی چې دوی ورباندې بل یوقد علیه فی النار چې اور ته وراچي او اور پې بلوي ابتغاء الحلیة او متاع زبدة مثلو. کله چې طالبانو د هغه راواخلي د معدن نه سره زر سپین زردام چې ور ته ورواچي زک کوي. كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواه جهنم وبئس المهاد. یعنی په ورځ د قیامت باندې چې کله هغه راسي قیامت په ورځ د قیامت باندې قیامت یعنی چې قیامت راسي طالبانو دوی دغه څوک چې کفر یې کړی که دا ټوله دنیا ورکې ټولې دنیا نه به تیر سي خو چې ځان له عذاب نه خلاص کړي. دلته طالبانو د روح المانی د ابن عربي نه یوه نادره خبره نقل کړې. دی وی طالبانو دلته دوه خبرې یو د امام اشعري رایه ده. امام اشعري وی طالبانو په هر آن کې عرض بدلیږي. یو اعراض دی یو جواهر دی طالبانو دا خبره لږ واورئ. په هر آن کې د عرض څه ده په هر آن کې عرض بدلیږي. په یو آن او په بل آن کې چې عرض دواړه عرض په یو حالت باندې نه دي بدل. هغه آن کې چې له دغه آن نه بدل. دا خو د اشعري خبره ده او د امام اشعري سره دا خبره خلکو نه ده منلې. جنجالونه یې ورسره کړي. ابن عربي خو بیخي بله نادره کړي. ابن عربي وایي اعراض و جواهر دواړه په دغه زمانه کې او په دغه زمانه کې دا جوهر او دا جوهر دا په یو حالت لکه مثلا دا کتاب څوک د طالبانو دا چې په اړماړمبی راوړي او په دې اوس حالت کې دا په یو حالت کې نه ده دی وي. خو دی وایي دا بیخي ډېره خطرناکه خبر ده. خان دیمه طالبانو دا ډېره علمي مسله ده. دا هغه علمي مسله ده چې ورته حیرانه بسئ. روح المانی وی دا د کشف او د شهود خبره ده. واغتر کثیر من الناس بظاهر کلامه فاعتقدوه من غیر تدبر فضلوا واضلوا. دا طالبانو سپړنو ته ضرورت لري. بید علماو ابن عربي بیخي نادر سړی تیر سوی. زه ډېرې خبرې طالبانو داسې کوم چې غربي نړۍ د دې نادرو خبرو نه خپل ځان ته ډېره ټکنالوژي را مستنبته کړې او موږ استفاده نه ده تیر کړې. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون. هغه کسان چې وفا کوي په عهد د الله ولا ينقضون الميثاق او نه ماتوي میثاق والذین یصلون ما امر الله. هغه کسان چې وصل کوي هغه چې الله ورته امر کړی چې وصل یې کوي. ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. طالبانو د مؤمنان هغه دي الذین یوفون بعهد الله سره عهد کړی ماتوي نه. دلته روح المانی یوه خبر کړی طالبانو. یو دا ده چې سبب برابر که بیا توکل وکړه. بعضې خلک داسې توکل کوي طالبانو اصل توکل. بعضې خلک داسې توکل کوي سبب نه برابري څوک کوي اسباب نه برابري څوک کوي. دا ډېره نادره ده طالبانو چې سبب برابر نه کوي ته څوک کوي. شاه ولی الله صاحب هم وایي طالبانو امام دغه توکل وایي خوښ ده.
دلته اوس روح المانی خبره کړې یو سړی تیر سوی طالبانو دنیا کې ابو حمزه خراساني ورته وي دا د ابو حمزه خراساني خبره روح المانی دلته نقل کړي او امام ذهبي میزان په دغه کې ذکر کړي د سیر اعلام النبلا کې دا داسې چل د طالبانو هلته وایي دی څاته یو د ځان سره عهد کړي چې الله نه بغیر به د چا نه سوال نه کوم یوه ورځ هغه ته وغورځېده څاته چې وغورځېده طالبانو اوس راوتی نسي له څا نه هېڅوک هم نسته پښې زوبلي دي لاسونه راختی نسي ناامیده سو یو ورځ داسې څوک تېرېږي سړي دي د څا په سر غږېږي وایي راځئ داسې چلو کړو د څا په سر باندې یوه غټه ډبره کېږدو څو کورونه غورځېږي وایي زه خبرې اورم چې زه څا کې یم نو ما ته مې دا نفس ویله چې غږ وکړه چې راوځه چې ویدې سو نفس مې غږ راته راوکړه چې راوځه چې غږ ورته راوکړه چې ما در وباسئ خو وایي زه ورونه وتلم ځکه ما نفس مې راته ویلې چې غږ ور وکړه چې وبدې باسي ما ویلې چې نه دا توکل نه کوو ما داسې توکل کړی چې غیر د الله نه بل چاته نه وایم نو دوی لاړل دومره مې نفس ناامیده سو او زه نه وم ناامید هغوی لاړل غټه ډبره یې کېښوده په څا باندې لاړل ستې مې نفس راته ویلې مړ بسې مې نه مړ کېږم لږ وخت چې ووته طالبانو چې نفس مې ښه هغه سو ناامیده سو یو بلا راغله ببره غوندې بلا وه په خیر راټیټه کړه اشاره یې راته وکړه ځان پسې ونیښلوه راویې ویستله نو امام دام یو توکل د طالبانو الذین یوفون بعهد الله روح المانی وی ابن جوزی په دې سړي باندې رد کړی ده چې دا خطا کړې ده سبب توکل دی ته وي اسباب برابر کې باید په سړی غږ کړی وای او داسې معلومیږي طالبانو چې روح المانی له دې نه هغه کوي دفاع کوي خو یوه خبر طالبانو روح المانی کړی روح المانی وی نعم لا ينبغي الاستغاثه بغیر الله غیر الله ته به نارې نه وهي وی لکه دا اوس قبوریانی چې کوي قبوریان څه دي طالبانو قبوریان پیژنئ طالبانو دا سلفیان موږ ته قبوریان وي که نه موږ قبوریان نه یو طالبانو قبوریان کې موږ کې یوه خاصه ډله ده که نه موږ کله قبوریان یو زیارت ته په شرعي طریقه باندې ورځو نور قبر طالبانو ټوله خپله دنیا جوړه کړي ښه بد ټول د قبر نه کوي دا طالبانو قبوریان دي او افغانانو کې والله چې د دې فکر والا خلک هم ډېر دي بیخي ډېر دي که روح المانی وی لکه دا قبوریان چې دي دلته وی چې د هغه ته نارې ور وي یاله مړ یې راورسېږي پیر بابا او ملنګ بابا او پرتوک بابا دا ټولې طالبانو هغه خبرې دي چې والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل ویخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب طالبانو دوی بم جنت ته ننوځي او هغه صالح سوي پلرونه او ښځې هم طالبانو روح المانی دلته یوه خبر کې یوه ښځه چې مړه سي ډېر میړونه لري جنت کې به له کم یو سره دوه خبرې دي یو دا د طالبانو چې له کوم نه مړه سوې ده که نه کوم میړه چې ترې مړ سوی اخرنی همغه نه یا دا ترې مړ سوي همغه اخرنی دا یا دا د طالبانو یا دا ده چې دې ته اختیار ده یا دا ده چې احسنهم اخلاقا ده سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار سلام دی په تاسې په سبب دغه چې صبر کړی تاسې دلته بیا روح المانی وی بشر بهتر ده که ملک بهتر ده څه طالبانو ټول عمرم په دې کې تیر سو دا اوس څه مهمه خبر ده
ځکه سلام دوی واچو په موږ باندې دې نه ویلېږي چې موږ بهتر یو. والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه ویقطعون ما امر الله به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعن ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا دوی خوشحالیږي بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرة الا متاع. ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه قل ارتوایا ان الله يضل من يشاء ويهدي إليه من اناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم هغه کسان چې ایمان راوړي مطمئن دي زړونه په ذکر د الله. الا بذکر الله تطمئن القلوب. اول ذکر وپېژنئ ذکر څه معنا لري کنه. ذکر به کم حالت کې هسې په خوله باندې وایي طالبانو که د زړه هغه به هم ورسره وي. او بله خبردار طالبانو دلته روح الماني یوه نادره وایي په تفسیر خازن کې دا نقل کړې ذکر د الله قسم کوي. وي سړی چې قسم وکړي طالبانو زړه یې سکون وکړي دا وایي ذکر الله. دی وي دا غریب او نادره ده. الذین آمنوا وعملوا الصالحات توبى لهم وحسن مآب. بیا روح المانی په شجر توبه باندې بحث کوي کنه چې دا یو ونه د طالبانو په جنت کې څومره مزل ده تر لاندې. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. الله تمی ورګرځېدل دي. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال که چېرته قرآن سيرت ګرځېدلی له دې سره غرونه او قطعت به الأرض او كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا افلم ییأس الذین آمنوا. ولندی خبره کسان چې مؤمنان دي ان لو یشاء الله که د الله خوښه وی لهدی الناس جمیعا ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعة او تحل قریبا من یا براو غورځېږي دوی ته داسې یوه بلا چې دوی زړونه به ټکوي او یا دوی باندې به یا به نږدې کورونو دي دوی ته. حتی یأتي وعد الله ان الله لا یخلف المیعاد. ولقد استهزئ برسل په تحقیق سره استهزاء کړل سوی په رسولانو من قبل فأملیت للذین کفروا فأملیت للذین کفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس هغه ذات چې قائم نګهبان د هر نفس باندې بما یعنی هغه ذات چې د هر نفس کړنې کسبونه اعمالو ګناهونه څاري. وجعلوا لله شرکا قل سموهم ام تنبئونهم بما لا يعلم في الأرض ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. دوی بند کړي خلق له لارې نه. ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا دوی دی پارا عذاب د په زندگی د دنیا کې. ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها أكلها دائم وظلها خوراک میویم دائمی دی او سیوریم. تلك عقبى الدار الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار.